بسم الله الرحمن الرحیم میشه راځو دلته موږ ما د ټول مال د قیامت بولي پرون در کومه ځای ورسېدو روس لا جوړ کړي هغه کامې ولا د ډي ډرایو روس نو ایچ ار جی هغه ډرایونه چې کامې استاد ستوري نه ټکی دار در جی پی ایډیټ اټمی صفر را ورسېدو ښه بسم الله الرحمن الرحیم نن راځو د جی پی ایډیټ اټمی سی څو کمانډ وایي سی شپږ دي کوودانې دي لومړی کمانډ وایي لاک ټاسک بار کله نا کله د ټاسک بار مشکل پاوي پر کوم ځای دا ځای باندې که دا زه خلاص کوم اوس یې خواته ویې خواته یې خواته څلور طرفو ته ځي کله نا کله یو خواته ولاړ سي او راولاړ سي دونه غټ کړي راسي په دې ځای دونه کړي ګوره دا ګره ټاسک بار دی سیسو دلته راسي دونه کړي قرار یې خواته یې بل خواته کړي بس کړي بیا خلاصېږي نه ده سیسو چیرې کولپیږي یو خو دا کولپ چې پر دې ځای کلیک وکړې دا خوا دی وسا دی یا دلته په جی پی ایډیټ اټمیسي اډمنسټریټیو ټمپلیټ کې په لاک ټاسک بار کې او شو وینډو سلیپ دغه ځای کې چې دا څه شي دی لاک ټاسک بار دغه دی سیسو دا دی فرض که زه رن مینو را خلاصوم په رن مینو کې جی پی ایډیټ ډاټ ام اس سی انټر چې انټر دې کوي موږ ته به دا مینو را خلاصه سي دا راسي یس یې کوي بیا راځي پر اډمنسټریټیو ټمپلیټ ډبل کلیک وکړئ دلته پر سټارټ مینو وینئ پر دې ډبل کلیک وکړئ راوځي دلته به څه پیدا کړي لاک ټاسک بار دا دی پر دې ډبل کلیک وکړئ بیا کله چې پر دې باندې ډبل کلیک وکړئ دا انیبل کړئ چې انیبل ته راوځي ګورئ اوس دلته دا نه سم کې کوي صفحه کې استاد دا صفحه به کوښنی سي اپلای دا چې مو کې کوي اوس که زه دا بند کم دلته راسم کوم ځای ته ټاسک بار ستا کلیک وکړم هغه لاک کسر غیر فعال دی صحیح سم هېڅ هم په دې ټاسک بار ګوره نه غټوای سو نه کوښنی کوای سو نه هېڅ هم کېږي ها یو اوس لا کوښنی کېږي اپلای مې نه کوي اپلای دی خدای نه دی ټیک مار صحیح سو دی چې مې ټیک مار کوي د ټیک مارېدو وروسته بیا نه کوښنی کوای سو نه غټوای سو نه یې خو بلې خواته بیا ونیسي صحیح سو کله چې موږ دا ټاسک بار بیرته خپل حالت ته راولو ته به بیا راځي کوم ځای ته جی پی ایډیټ ډاټ ام اس سی به په رن مینو کې راخلاصوي کله چې مې راخلاص کړي بیا به یس ته راځي د یس څخه به راځي اډمنسټریټیو ټمپلیټ باندې به ډبل کلیک کوئ لاندې به سټارټ مینو باندې ډبل کلیک کوئ دا لاک ټاسک بار وینئ دا به راس خلاص کړي دا به اوکې کوي دا به افلای کوي دا به اوکې کوي کله چې اوکې کوي دا به بند کړي لاک ټاسک بار به څه شي اوس په فعالیت باندې پیل کړی بیا دغه څخه وروسته دوهم راځو هایډ شوټ ډاون هایبرنیټ اپشن ګوره دا موږ چیرې پټوو بیا هغه اډمنسټریټیو ټمپلیټ ته ځو سټارټ مینو ته ځو ریموو پریوینټ ریموټ ان پریوینټ اکسس ته ځو صحیح شوله ریموو ان پریوینټ اکسس ته په یاد لري که زه اوس راسم پر دې ځای رستا کلیک وکړم ګوره کله چې رستا کلیک وکړم شوټ ډاون او ساین اف راسم دلته دا ګرده لرم او که چیرې الټ اف 4 ووم ماته دا مینو راوړي ګوره مګر که زه راسم په جی پی ایډیټ ډاټ ام اس سی راخلاص کړم دلته دا یس کړم چې یس مې کوي اډمنسټریټیو ټمپلیټ ته دلته ورسم لاندې ورسم سټارټ مینو ته ورسم دلته راسم چې پیدا کړم ریمو اند پریوینټ اکسس ټو شوټ ډاون پر دې ډبل کلیک وکړم دا راسم انیبل کوم دا راسم اوکې کوم او دا راسم چې کوم بند کوم اوس که دلته راسم اف 4 ووم الټ 4 ووم دا ماته نه راوړي ګوره وای دا ریسټریکشن دی بند دی مګر که راسم پر دې ځای باندې راستا کلیک وکړم دلته یوازې ساین اوټ راوړي شوټ ډاون سلیپ هغه ټوله ورک دی وینې یوازې موږ ته راپاته پاور مینو د کچېرې پاور مینو ورکه کو بلان ورته بندېدو لاره بیا را باندې ورکه سو سر مې خلاص کمپیوټر بندېږي نه کله نا کله د چا به کمپیوټر داسې سوي چې نه الټ 4 کار کوي او نه په دې ځای کې د شوټ ډاون ساین اوټ وي د دې درته وایي چې دا راسم کړه کله چې زما یې بیا باران مینو ته راځي جی پی ایډیټ ډاټ ام اس سی به وایي سر مې خلاصېږي کله چې مې راسي دلته دا به یس کوي چې یس مې کوي دلته به راسي اډمنسټریټیو ټمپلیټ ته بیا به راسي په سټارټ مینو به ډبل کلیک وکړي کله چې سټارټ مینو ډبل کلیک وکړي دا مینو به ورغټه کوي آر وهي د کیبورډ څخه ریمو ان پریوینټ اکسس ټو شوټ ډاون سلیپ هایبرنیټ دا شی به پیدا کوي پر دې به ډبل کلیک وکړي دا به راسي ناٹ کنفیګر ته به واړوي دا به اوکې کوي او را به سي الټ 4 موږ ګوره کار شروع کړي دا دی او را به سي پر دې ځای چې کلیک وکړي دلته را ساین اوټ دې ځایونه دا به مې سي سره دریم چل یا ټریکس دی هغه بیا موږ چې په دې ځای کې لرو وای هاو ټو هاید ټول بارز مینو فرام ټاسک بار ګوره کله نه کله د چا په کمپیوټر کې دا ټول بارز ورکې دا نه وي وینئ اوس دا ستا
که زه راسم دلته چیرې دی ادرس جی پی ایډیټ ته اډمنسټریټیو ټمپلیټ سټارټ منو او بیا ډو ناٹ ډسپلی اني کسټم ټول بار ګوره راځم جی پی ایډیټ ټاټ مې سره خلاصوم دا یس کوم چې یس مې کړل اډمنسټریټیو ټمپلیټ ډبل کلیک سټارټ منو ډبل کلیک راسه چې ډي واحده کیبورډ څخه ډي ډو ناٹ ډسپلی ډي ډو ناٹ ډسپلی پیدا کا چیرې دی that do not display any custom toolbar in taskbar ډبل کلیک په پردی وکي دا به انیبل کې دا به وکي کې چې وکي دي کې را بس دا به بند کې وزه په دې ځای راسته کلیک کوم دا ټولبار موږ نه لرو سیس پر دې ځای راسته کلیک کوم پراپرټیز ته ورځم په دې ځای کې موږ ټولبار درلود یغه دي نست سیس یو وخت استاد کوي د شاګرد صدا ورکسوي وایروس ورول یغه وای دا پیدا ک چیرې پیدا ک دا به چیرې را بس رن منو بر اخلاص کې جی پی ایډیټر مې به کې وایي دا به یس کې اډمنسټریټیو ټمپلیټ باندې ډبل کلیک وکړئ سټارټ منو باندې ډبل کلیک وکړئ دلته به چیز پیدا کې ډي واحده کیبورډ ناٹ چیز به پیدا کې دا ډبل کلیک په پر وکړئ دا به ناٹ کنفیګر کې دا به وکړئ کې دا به راسه بند بکې دا به بند کې وس براسه راسته کلیک وکړئ دا ټول باکس راغلی صحیح صحیح لاندې برا شواسي څلورم او ټو هایډ پاپ اپ مینو ان ډیسکټاپ وره کله نه کله زموږ پاپ اپ مینو نه یي سیسله دا موږ څنګه پټو جی پی ایډیټر ته ولاړ شي ټمپلیټ ته ولاړ شي سیستم ته ولاړ شي پریونت اکسس ته ولاړ شي سیسله ګوره جی پی ایډیټر دا خو دا درن مینو راځي ګوره ها راستا کلیک وکړه دا رن مینو راځي پاپ اپ مینو رن مینو بر اخلاصه کې دا غشي به وای بیا براسه دا به یس کې چې یس کې دا مینو به چش کې دا به غټه کیڅه اډمنسټریټیو ټمپلیټ باندې به ډبل کلیک وکړي بیا براسه پر سیستم باندې به ډبل کلیک وکړي دلته به چش پیدا کې چی شروع کومه دی سیستم څلورم دا غلط دی استاد یا غلط تللی مش هاید چی هاید ډیزیبل آل آیټمز دا سیستم له نزو کوم ځای لزو ډیسکټاپ چی دی ډیسکټاپ دا دی سیسو په ډیسکټاپ چې ډبل کلیک وکړه هاید اند ډیزیبل آل آیټم ان د ډیسکټاپ پر دې به ډبل کلیک وکړي را به سیدا به انیبل کې را به سیدا به اوکی کې دا به چش کې بند کې اوس پر دې د ارسل ور راسته کلیک وکړي چې امکان وکړي ولی وخت څوک ته دا راسته کلیک په دې ځای کار نه کوي ولې نه کوي سیسو بیا ته څه کوي پر دې راسته کلیک نه کوي هیڅ شی نشته ګوره نه پر فایل باندې کېږي نه پر هیڅ باندې پر ډیسکټاپ چې شی دی هغه کار نه کوي سیسو یوازې شپه کلیک کار کوي د دې لپاره به ته بیا راځې رن مینو بر خلاصې جی پی ایډیټر ته مې ته به راځې یس به وایي دلته به راځې اډمنسټریټیو ټمپلیټ ته بیا پر ډیسکټاپ باندې بیا هایډ ان ډیزیبل آل آیټم بر خلاص کې ناٹ کنفیګر ته به واړې وکې به کې دا به بند کې راسته کلیک به وکړي دا بر خلاص صحیح سو بیا به راسي پریونټ ته دلته دا پنځم اپشن څه دی وایي هاو ټو پریونټ اکسس ټو سی ام ډي ګوره سی ام ډي کله نه کله بند دی سیسو سی ام ډي د بندېدو لپاره به څه کوئ فرض که زه سی ام ډي اوس راخلاصوم دلته رن مینو راخلاصوم سی ام ډي کې وم دا دې ماته راخلاصه سوله سیسو دا پرون چې موږ ته کوډونه کې سوځل دا کیسې ولې سیسو د بل لار دا و چې د به مې راسته کلیک وکړي دا کمانډ پرانټ مو وایي راته راخلاصېدله سیسو سرچ راخلاص که په سرچ کې سی ام ډي ورک انټر یې که دا راته راخلاصېږي اوس نو کله نه کله یوزر جوړېدل غواړي او داسې لکه فولډر جوړېدل دا شیان جوړېدل د سی ام ډي د لارې سی ام ډي راباندې بنده کړې ده سیسو سی ام ډي مې چیرې بندوله جی پی ایډیټر ته مې سی به راخلاص کړي د دې لارې سیسو دا چې مې راخلاص کړي دا به یس کړي چې یس مې کړي دلته به راسې پر اډمنسټریټیو ټمپلیټ به ډبل کلیک وکړه بیا به راسې دلته به پر چش ډبل کلیک وکړه سیستم به نه و پر دلته وګوره پنځم چیز دی پر سیستم و سیستم دی سیسو پر سیستم به ډبل کلیک وکړه سیستم کې آی ولاړ بیا به چیز پیدا کې پریونت اکسس ټو کمانډ پرامپټ پر دې به ډبل کلیک وکړه دا به راسې انیبل به کې سیسو چې انیبل مې کړل دا به اوکی کوي دا به راسې بند به کوي سیسو بیا به راسې رن مینو به راخلاص کوي سی ام ډي به کې وایي دا به کار نه کوي او کار کوي راخلاص سوه خو چې دا تورې دي کې وایي دا بنده ده سیسو سرچ راخلاص کوي سی ام ډي کې وایي انټر یې چې انټر یې کړل ګوره په دا ځای کې وایي پریس اني کې ټو کانټینیو چې دا اني کې دي وول بس دی بنده ده نور یې کار نشي کولی سیسو بیا چې خلاصوي بیا به رن مینو راخلاصه کې جي پي ایډیټر ته مې سی به ووایي کله چې د هغه وایي انټر به کې دا به یس کې د یس کولو وروسته اډمنسټریټیو ټمپلیټ بیا سیستم بیا څه شی بیا هایډ پریونت اکسس ټو کمانډ پرامپټ به راخلاص کې دا به انیبل کې دا به اوکی کې دا به بند کې اوس سی ام ډي ګوره کله چې د سی ام ډي راخلاصه کړل پس که دا سی ام ډي ده دا دې اوس خپل کار کې وکړه سر مې پرې خلاص انشاءالله فولډر مې دغه مې راسه ورک کړي فایل
څوم دی شپږم دی how to hide access to drive from any computer or block drives ګوره access gpedit windows component file explorer prevent access سیسو څنګه کولای شو دغه ډرایوونه پټ کړو ګوره یوه لار خو هغه چې موږ پټول یا اوس یې دی پټوو چې بیا نو د تلو امکان نه وي د هغې کار نه وي سیسو د هغه دپاره به جي پي ایډټ راخلاص کړي جي پي ایډټ ټمسي راخلاص کړي را به سیده به یس کړي چې یس مې کړي یس کولو وروسته اډمنسټریټیو ټمپلیټ باندې ډبل کلیک وکړه بیا پر وینډوز کمپوننټ باندې ډبل کلیک وکړه بیا پر فایل ایکسپلورر ډبل کلیک وکړه بیا چش پیدا کړه پریوینټ پیدا کړه پی وهه پریوینټ اکسس ټو ډرایو فرام اني کمپیوټر وینئ پر دې باندې به ډبل کلیک وکړئ دا به انیبل کړئ دا به وکې کړئ چې وکې مې کړئ اوس به هغه ځای راخلاص کړئ اوس به ډبل کلیک وکړئ ډرایو نه راخلاصېږي ستا راخلاصېږي نه سیسو دا د دوی د بندېدو طریقه شوه سیسو په دې ځای کې موږ څه لرو پریوینټ اکسس ټو ډرایو فرام اني کمپیوټر شپږم دا نه دی دا باید چې ورک یم کې ښه ورکېدو دی دا دی اووم دی دا خو چې شو دا یوازې د بندېدو شو صحیح شو یو لام نه راخلاصېږي کله چې ته دا بېرته خلاصوې بیا به څه کوې جي پي ایډټ ډاټ ام اس سی ته به راسئ ګورئ دا جي پي ایډټ ډاټ ام اس سی دی دا به یس کړي اډمنسټریټیو ټمپلیټ باندې به ډبل کلیک وکړئ پر وینډوز کمپوننټ به ډبل کلیک وکړئ بیا به چیرې ولاړ شئ فایل ایکسپلورر پر دې به ډبل کلیک وکړئ بیا به پریوینټ پیدا کړئ پی ووایي د کیبورډ پریوینټ اکسس ټو ډرایو مای کمپیوټر پر دې به ډبل کلیک وکړئ دا به ناټ کنفیګر کړئ دا به اوکې کړئ دا به راسې بند به کړئ را به سیده به راخلاص کړئ د خپل ډرایوونه دې استفاده به کړئ صحیح څه بیا موږ چې لرو اووم دانه how to hide ډرایوونه څنګه پټ کړو اډمنسټریټیو ټمپلیټ ته به ولاړ شئ وینډوز کمپوننټ ته فایل ایکسپلورر ته بیا hide د سپیسیفیک ډرایو ته به ولاړ شئ صحیح څه بیا را سره مې نور خلاصه کړه جي پي ایډټ ډاټ ام اس سی ورکړئ دا یس کړه چې یس ټکي دغه څخه وروسته اډمنسټریټیو ټمپلیټ ته ورشه بیا چیرې ولاړ شه وینډوز کمپوننټ ته ولاړ شه بیا فایل ایکسپلورر ته ولاړ شه بیا اچ د کیبورډ وهه hide د سپیسیفیک ډرایو وینئ انټر ډبل کلیک پر وکړه انیبل یې کړه راسه وکې یې کړه اوس ډرایوونه ورسه وګورئ چې شی نشته سم به خلاص مشکل خو نشته انشاءالله ستا په کمپیوټر کې انیبل دي نه ښکاره کوي بس دا مشکل خو نشته انشاءالله دا و د جي پي ایډټ کمانډونه صحیح شوله بس